الله لټه خرنټه ته بیا دلې سکول نه تللی څله یا زه سکول نه یم زه خټګر جوړه وګوره لټ خټګر جوړه شي افسر نه جوړه شي زه به نو افسر څنګه جوړېږم تا پرون ویلې تا له ما سره د وړو پیسې نشته زه وړه په پور راړم چوره لټه د وړو سره د افسرۍ څه کار دی ستا خو سم دماغ کارېلا کوي چلې له وړو سره کار نشته تا ویلې چې له چا سره پیسې نه وي هغه بیا نوکري نشي اخیستلی نو تا سره پیسې نشته بیا ما ته په چش افسري راغی زویه زما د خوله ماته سي دغه مې درته وویل چې نوکري په پیسو ده خو ملک دی د سړي افسلې کې ماته شي الله دغه رنګ حالات دي خبره بله د زویه سبق دونې ضروري دی لکه ډوډۍ سبق به یایې ولې وخت دور راغلی دی د ټکنالوژي دور ورته یایې په دې کې د سبق نه وي ویلی دا رنګه دی لکه سړی چې ړوند وي کوڼ وي بې زبانه وي بلکې سبق به ته هم یایې ستا خورکۍ بلبله بیا هم یایې اوس بلبله سکول تللې ده ته دلته ناستې په ډرم باندې بازۍ کوې زویه دی دور را روان دی او بلکې ګسر راغلی دی چې ژوند بې تعلیمه یوه شپه هم نه تېرېږي د ریبوټو د ټکنالوژي دور را روان دی چې بې تعلیمه سړی ساه نشي کښلی بس سمه ده بابک بیا نو ورځمه ډرمه یاره بیا به مازدیګر کې پکې اوسئ شاباش زویه ورځئ سکوله بس ډرم ستا انتظار کوي ته به منځګر وراسې شاباش